په ایران کې یو جینۍ خپل ځان د انجلینا جولی پرنګي مشهورولو دپاره ډیر کوششونه وکړل او په انسټاګرام باندې دارنګي پوسټونه او دارنګي حرکتونه وکړل چې هغه د خپل مذهب توهین وکړو او د دې په الزام کې هغه گرفتار شوه. د دې نمخ کې دوستانو چې زه تاسو ته نور معلومات درکم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته ضرور رسي. دا یو جینۍ ده چې د ایران اوسیدونکې ده او د دې عمر تقریبا 22 کاله دی او د دې په انسټاګرام باندې ډیر زیات فالوورز دي. د هغې ته ځان مشهورولو دپاره په انسټاګرام باندې دارنګې پوسټونه او دارنګې حرکتونه وکړل چې د خپل مذهب مخالفت وکړو. د دې نه بعد د دې انسټاګرام اکاونټ هم بند شو. په ایران کې هفتې په ورځ عوام میډیا ته شکایت وکړو چې بیا حکومت په دې باندې ایکشن وایسټو او د دې انسټاګرام یې هم بند کو او دای گرفتاره هم کا. دې باندې د خپل د معاشري توهین او تشدد او غیر قانوني تور باندې د ځمکې هړپ او د خپل ملک خلاف ورزي او د خپل د ملک نوجوانانو ذهنونه بدلول او هغه ځان ته متوجي کولو په الزام کې دا گرفتاره شو. د دې جینۍ نوم سهار تیبر دی. دا په دې وخت کې ډیر زیاته مشهور شو چې د فلم اداکاره انجلینا جولی پرنګي ځان جوړولو لپاره شپږ اپریشنونه وکړل او پلاستیک سرجریان یې وکړي خو د دې ناکام کوششونو نه پس هم دا هغې پرنګي ځان جوړ نکو او دې بیا ډېر خوفناک تصویرونه وایرل کړل. د هغې نه بعد دې پخپله هم دا ومنل چې او ما د انجلینا جولی پرنګي ځان جوړولو لپاره ډېر زیات کوششونه وکړل خو زه ناکامه شوم. د سحر تبر په نیولو سره د ایران کارکنانو دا आवाज هم اوچت کو او په دې باندې تنقید هم وکړو چې دې دارنګي هیڅ کارونه نه دي کړي چې هغه زموږ د مذهب خلاف وي. صحیح ده چې دې خپل ځان دارنګي جوړ کو چې زه د انجلینا جولی پرنګي ښکاره شم. د دې دا مطلب نشو چې دې د خپل د مذهب مخالفت کړی وي. نو دوستانو ستاسو د سحر تبر په باره کې څه خیال دی؟ دارنګي ډیر خلک وي چې هغه د بل اکټر پرنګي ځان جوړولو دپاره هر څه وکړي خو هغه رنګي ځان جوړ نکړي او الټا ځان لا نقصان ورکړي. نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښ شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دارنګې کوششونه ونکړي چې وروسته کې بیا په هغې باندې دوی پښیمانه وي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان. د دې دا مطلب